السلام علیکم ویور د ډیر انتظار نه بعد اخرکار د پاکستان نوم هم د هغه ملکونو په لیست کې شامل شو کومو ملکونو چې خپل ریسرچ میشن چاند ته لیږلی وي. راځئ چې په نننۍ سیشن کې د پاکستان د دغه ریسرچ میشن متعلق څه معلومات ترلاسه کړو. ناظرین، پاکستان د خلایي تحقیق لپاره خپل یو اداره د سوپارکو په نوم باندې د نن نه څو کاله وړاندې په 1961 کې اوپن کړې وه. په اولني کلونو کې د ادارې ډیر زیات اچیومنټ ترلاسه کړي وو، تر دې چې په هم دغه اولني دور کې دیو په کامیابۍ سره د یو راکټ رهبر 1 په نوم باندې یو کامیابه تجربه هم کړې وه. په 1970 کې دا اداره په ترقۍ کې دومره حد ته ورسېده چې په دغه کال کې دیو باقاعده په سټلایټ باندې هم کار شروع کړو. په دغه وخت کې د ادارې د سیویلین ساینټیسټ د سوپرویژن لاندې کار کولو، خو د دې نه وروستو دا اداره د داسې ډپارټمنټس د سوپرویژن لاندې راغله او د هغو اثر و رسوخ پې ډیر زیات شو، نو د دغه ټیم نه وروستو دا اداره د زوال سره مخ شوه. او په دغه وخت کې کله چې پاکستان د خپل تحقیقاتي ادارې سوپارکو افتتاح کوله، نو پاکستان د جاپان نه او اسرائیل نه وروستو په 3 نمبر باندې و چې په ایشیا کې د دیو سره د تحقیق لپاره یو خپله اداره وه. په دې ریجن کې د پاکستان نه علاوه د انډیا او چاینا څخه په دغه وخت کې داسې څه اداره نه وه چې په خلایي میشن یا په خلایي تحقیق باندې کار کړی وی. خو که کرنټلی موږ وګورو نو چاینا په خلایي تحقیق کې کم حد ته رسېدلې ده او په دې مد کې انډیا کوم حد ته رسېدلې ده. په 2023 کې چې کله انډیا خپل میشن چندریان 3 چاند ته ولېږلو، نو د پاکستان په ګورنمنټ باندې د سیویلین د طرف نه پریشر ډیر زیات شو، ځکه چې پاکستان خو د انډیا سره په هر مد کې مقابله کول غواړي او په دې مد کې خو پاکستان د خپل تحقیقاتي ادارې افتتاح هم د انډیا نه ډیره مخکې کړې وه، ځکه چې انډیا د سپیس ریسرچ لپاره د خپل ادارې افتتاح په 1969 کې د پاکستان نه 8 کاله وروسته کړې وه، خو بیا هم هغوی د پاکستان نه ډیر زیات په دې مد کې مخکې تللي دي. ناظرین، کرنټلی چاینا د مون د ریسرچ لپاره او هلته د هغې په سطح باندې د برف او د هغې د خاورې چیک کولو دپاره یو مون ریسرچ میشن لیږي چې د هغې نوم دی چانګ 6. په دغه میشن کې صرف د پاکستان پیلوټس یوازې نه دي، بلکې په دغه کې د فرانس، د ایټالي او د ایوروپین سپیس والا پیلوټس هم دي چې د مختلف تحقیق دپاره هغې اوس مون ته لیږي. په دغه مون کې چې څومره هم مشینري استعمالیږي هغه چاینا والا تیاره کړې ده. د هغې چې هلته د تګ کومه طریقې کار دی، څومره اخراجات دي، هغه به هم چاینا والا کوي. پاکستان ته صرف په دغه کې فایده به دا میلاو شي چې خپل یو سمال سیټلایټ چې د کیوب سیټ په نوم باندې جوړ کړی دی، صرف په دغه میشن کې به یې د چاند اربټ ته ولیږي. نو په دغه میشن د لیږلو سره یا د چاند ته تللو سره به پاکستان ته ډیره زیاته فایده دا میلاو شوه چې په دې څومره اخراجات هم راځي هغه به د چاینا ګورنمنټ په خپله ادا کوي، او بل کومه ډیپ کمیونیکیشن سیسټم چې دی هغه به هم چاینا پرووایډ کوي. او چې کله دغه سمال کیوب سیټ نامې سټلایټ اربټ ته داخل شي، نو دا به بیا د دغې نه بعد د پاکستان د کمیونیکیشن او د پاکستان کومه انسټیټیوټ آف سپیس ټیکنالوژي اسلام آباد چې دی هغې به یې په خپل طریقې کار باندې کنټرولوي. د دې پراجیکټ ډایرکټر ډاکټر قمرالاسلام دی
ډاکټر قمر الاسلام په خپل یو انټرویو کې وایي چې د دې سټلایټ لایف ټایم 3 to 6 month دی، یعنی د 3 نه واخله د 6 منته پورې پاکستان به د دغې سټلایټ نه تر ډیره حده پورې پیدا اوچتولی شي. هلته چې څومره ریکارډینګ کیږي، څومره پکچر اخیستی کیږي، نو د دغه سټلایټ په تھرو به پاکستان دغه کنټرولوي او د دغه نه به تر خپل حده پورې ریسرچ کې مدد اخیستی شي. د دې نه مخکې انسټیټیوټ آف سپیس ټیکنالوژي اسلام آباد خپل بل یو سمال سټلایټ د ارت په اربټ کې هم په 2013 کې پرېښودی دی. د چاینا مون ریسرچ میشن چانګي 6 ته پاکستان په څه طریقه کار باندې اپروچ وکړو او په دغه میشن کې خپل یو سټلایټ شامل کو. پاکستان چونکې د ایشیا پیسفیک ارګنایزیشن یو ممبر دی، نو پاکستان د هغې په تھرو باندې دغه میشن ته اپلای وکړه او د هغې چې کومه ریکوایرمنټ وو نو هغه یې د ټول نه په ښه طریقه باندې فولفل کړه، هغه یې کمپلیټ کړه. چې څومره ټیسټ وو د هغې دپاره ریکوایرمنټ وو هغه یې پاس کړه، نو د هغې نه بعد پاکستان دې ته الیجبل شو چې خپل یو سمال سټلایټ په دغه میشن کې د پیلوټ په طور باندې د چاند اربټ ته ولیږي. دا و د پاکستان د مون ریسرچ یو میشن یا کیوب سیټ نامې سټلایټ هسټري چې په څه طریقه باندې هغه پاکستان د چاینا په وساطت سره د مون اربټ ته داخل کړه. د دې په مقابله کې که موږ ووایو چې په انډیا کې چندریان 3 هم د مون په سطح باندې کوز شوی دی، نو د هغو هسټري ډېره زیاته سټرانګ ده، ځکه چې هغې څومره چې میشن تیار کړی دی نو دا یو انډیجنس د انډیا په خپل ملک کې یو تیار شوی ټیکنالوژي وه او هم د هغې ټیکنالوژي په مدد سره هغې خپل سټلایټس او ټوټل میشن د چاند په سطح باندې کوز کړی دی او اوس هم تحقیق جاری دی. د دې په مقابله کې که موږ د پاکستان پوزیشن ته وګورو نو دی یو ډېر سمال سټلایټ چې هغه به هم 3 to 6 منت پورې صرف کار کوي، هغه د چاینا په یو میشن کې او د هغې په وساطت سره صرف د مون آربټ ته داخل کو. نو د دې سره به صرف د پاکستان په ګورنمنټ باندې د سیویلین پریشر تر څه حده پورې کم شي او د پاکستان نوم به د هغه ملکونو په لیست کې شامل شي چې هغو خپل یو ریسرچ میشن چاند ته لیږلی وي. د دې نه علاوه د پاکستان پوزیشن لا اوس هم د انډیا په مقابله کې ډېر کمزوری دی. نو دا و د پاکستان کرنټ د مون ریسرچ میشن متعلق څه اهم معلومات. خپل ډېر خیال ساتئ. ژوند مو په خیر.